بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. درنو او خوږو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. و بعد د جهاد او دعوت او هجرت او د تاریخ او د خاطرونه تاسو سره غواړو چې نن د نجیب د صلح نه د اعلان نه وروسته د مصالحې د اعلان او د درخواستۍ نه وروسته مجاهدینو بیا څه وکول او بیا د نجیب حکومت څه وخت ړنګ شو، څومره یې دوام وکړ. په دې رابطه باندې بس خپل معلومات انشاءالله تاسو سره شریک. موږ تیره هغه کې د مصالحې ملي چې د نجیب د خانه اعلان شوی و او د مجاهدینو د خانه هغه رد شوه، ځکه چې دا یوه ډرامه وه، دا یوه دسیسه وه چې په روسیه کې د هغوی هغه پلان او پروګرام او خاکه هغه جوړه شوې وه او چې نجیب په خپل د خپل شورا ته چې کومه وړاندې کړې وه، هغه د خلقیانو او د پرچمیانو خپله رسنۍ او د هغوی هغه کتابونه او هغه په دې شاهد دي چې هغه په د شوروي کې هغه لیکل شوې وه. هغو ته هدایت ورکړل شوی چې پس د ملت سره د صلح او د مصالحې په عنوان باندې او ته یو پروګرام جوړ کړه، نو کیدای شي چې ډېر مجاهدین سنګرونه پرېږدي او تا ته راشي، ځکه چې هغه به ستړي وي، خسته وي. او هغه بانه یې اوس هم جوړه ده چې خلک ووایي چې دلته په افغانستان کې تر اوسه خو شورویان وو، د مجاهدین او خلک چې ورسره جنګېدل د شورویانو سره جنګېدل. نو پس د دې نه خو بیا اوس خو شورویان نشته دي، نو کابل کې چې کوم حکومت دی، ګمګډاګی حکومت دی، هغه هم افغانان دي، نجیب هم حکومت افغان دی او نور خلق هم افغان دي. نو موږ تاسو باید د افغانانو سره یو ځای په اصطلاح مصالحه وکړو. هغوی فکر کوه چې مجاهدین به په دې وغولېږي، ولې لکه مخکې مو چې وویل چې یو سنګر هم خالی نشه، هیڅ هم خپل اسلحه پرې نه کېنښودله او د نجیب سره مصالحې په پروګرام کې شریک نشول. او د ټولو مهاجرینو چې د پاکستان په پراخه کمپونو او د هغه کې پراته وو، یو کس هم پیدا نشو چې هغه د راغلی وي او د نجیب سره یې په اصطلاح یو څه سرګوشي کړې وي یا په پټه یا ښکاره خبره کړې وي، هیڅوک هم دغسې پیدا نشول. نو نجیب حیران شو چې څنګه کې بیا همغه مجاهدینو هم اتحادونه اتفاق وکول او ډېر قوي جنګونه یې شروع کړل. نو همغه و چې په جلال آباد کې لوی هغه حمله وشوه د مجاهدینو د خانه او د جلال آباد. متاسفانه چې جلال آباد کې ډېر قوي و او همغه کوم سکارډ او هغه کوم اسلحې چې روسانو ورته پرېښې وې، همغه اسلحې په مجاهدینو باندې استعمال کې څو ورځې مقاومت وکړ. دې نه وروسته بیا د خوست کې مجاهدینو حمله شروع کړه، غوښتل چې خوست ونیسي. خوست په دې وختونو کې نجیب دومره قوي کړی و، دومره تقویت کړی و چې هغه نجیب ته د سقوط او په اصطلاح د ماتېدلو نه ښکارېده چې مجاهدین به وکولی شي چې خوست به په اصطلاح ونیسي او د خوست هغه اسلحې، هغه میدان هوایي بم او ټانګونه او هغه اسلحې چې هلته وي، هغه افراد چې هلته وو. نو په اصطلاح تر کابل نه د خوست هغه ستراتیژیکه سیمه چې وه هغه زیاته قوي شوې وه او هلته ډېرې زیاتې اسلحې شورویانو هم هلته وړې وې او نجیب هم یې وړی و، هغه یې نور هم قوي کړ. نو مجاهدینو چې غوښتل اراده یې وکړه چې په خوست باندې حمله وکړه، نجیب اعلان وکړه چې که چېرته وي چې مجاهدینو خوست زموږ نه ونیوه، نو په همغه ورځ باندې زه کابل ورته پرېږدم. همغه و چې مجاهدینو په اتحاد او اتفاق سره د څلورو طرفونو نه او سنګرونه یې مجاهدینو خپلو منځو کې هر تنظیم سره خپل سنګر وویشلی و چې د دې طرفه به حزب اسلامي حمله کوي، دې طرفه محاذ ملي حمله کوي، دې طرفه مولوي صاحب جلال الدین حقانی حمله کوي، د دې طرفه به د نورو حرکت او د جمعیت او د جبهې نور خلق به په اصطلاح حملې کوي. د هر چا خپل سنګر معلوم و، د هر طرف یو سمت معلوم و. او جهاد او جنگ د مولوي صاحب جلال الدین حقانی تر مشرۍ لاندې یوه شورا جوړه شوه، هغو جنگ شروع کړه. بلکې دې جنگ ته حکمتیار صاحب هم تللی و، نور مشران هم تلل د جنگ ته، او رحیم وردک چې د محاذ ملي د نظامی مسئول و ده هم خپل قوتونه برابر کړي وو. نو د هرې خانه په خوست باندې حمله شروع شوه. څو ورځې چې تېرې شوې او د الله په فضل او په کرم سره خوست فتح شو، یو دم په حکومت کې په اصطلاح هغه ماتې او شکست ګډ شو
او عسكر مجاهدینو ته تسلیمیدل، صاحب منصبان تسلیمیدل او مجاهدینو د همغه عسکرو سره ښه وضعیت کوه او هغوی ته یې پیسې ورکولې، خپل کورونو ته یې لیږل. او په همدې وخت کې د خوست خلقو ته اعلان وشو چې هغوی د میرمشاه طرف ته او د پاکستان طرف ته د هجرت راوکړو او هغوی ته معافي اعلان شوه چې هغوی به معافي، هغوی دپاره د هیڅ سزا نشته ده، ولو چې خلقیان دي، پرچمیان دي، د مجاهدینو سره 12-14 کاله جنګېدلي دي، ټولو ته عفوه ده او دوی د پاکستان په طرف راشي. دلته به انشاءالله دوی دپاره خیمې به هم وي، د استوګنې ځای به هم ورکوو او د دوی ډوډۍ او د امکانات د هر څه نه به برخورداره وي او دوی د دې خواته راشي او د جنګ صحنه دې پرېږدي. هماغه و چې ولسي خلق هم د میرمشاه په خوا باندې او د تخیلو په خوا باندې او پاکستان په خوا باندې هجرت وکړه او د شپې او د ورځې هجرتونه شروع شول. مجاهدینو دغه ښه استقبال وکړه او عسکر هم ورځ په ورځ هغه تسلیمېدل. او په دې حال کې چې په خوست باندې د کابل نه هم قواوې ورغلې، کومې چې د خوست وې، په مجاهدینو باندې سخت بمبارۍ وشوې. همغه خپل خلق به چې وتل د شپې او د ورځې په هغو باندې هم بمبارۍ وشولې. او په هر صورت سره تقریبا د 15 ورځو په محاصره کې چې خوست و او د دې نه بعد مجاهدین خوست ښار ته ننوتل او خوست یې فتح کړه او خوست یې ونیوله. د دې نه وروسته زه په پېښور کې د دعوت جهاد پوهنتون کې د نشاطاتو مسؤل وم. نو هماغه و چې موږ او یاسر صاحب او څه محصلین تقریبا 1.5 کسان محصلین هم را سره روان کړل او موږ چې موږ د خوست فتح شوی دی او ځو د خلقو ته هلته مبارکي هم وایو او خوست هم ګورو او خپل وطن هم دی او ولاړ شو. موږ هماغه و چې راغلو او په خوست کې بیا شپې وکولې او په خوست کې د کلیو په شاوخوا کې دغسې یو فصل و، په دې فصل کې یو جومات و. دې جومات ته موږ ورغلو او په دې جومات کې دغسې معلومېدل چې څو کاله هم مونځ نه و شوی او دا جومات شار و. بیا هماغه و چې د ونو نه هغه لښتې راوشکه هغه وکړې راغوڅې کړلې، د هغو نه جارو جوړه کړه او هغه جومات هم پاک کړه. موږ سره سترنجګانې وې، هغه سترنجګانې هم پکې هوارې کړې او هماغلته هم د ماسپښین اذان وکړه او لمونځ هم وکړه او د کلیو د خلق هم راغلل، زموږ استقبال یې وکړه. په دې جومات کې بیا هم یو پسه را سره وړی و، هماغه هلته هم حلال کړه او ډوډۍ موډۍ هم خپله ځان ته برابره کړله. بیا د راغلو بازار ته او هلته ښار ته راغلو. هلته د حکومت چارواکي چې وو، مجاهدین چې وو، مولوي صاحب جلال الدین د کسان وو، د حزب اسلامي کسان وو، ټولو هغه ځایونه چې یو او بل نیولي وو د هغوی ته ورغلو، هغوی ته مبارکي وویله او بیا راغلو میدان هوایي ته. میدان هوایي کې دومره تیارې ګڼې تیارې وې چې موږ به د تیارو سر ته وختو او بیا به یې په دې وزرو باندې په اصطلاح د یو وزر بل وزر نه دومره غټې تیارې وې چې مونږ ونه شوی کولی چې د هغو شمېر تقریبا تر 150 پورې به م چې وشمېرلې بیا به راځې نه غلطې شوې. دومره لوی میدان هوایي وه، په دې کې تیارې پاتې وې، جوړې هم وې، تخریب شوې هم وې، څه راغورځول شوې وې او څه دغسې وه چې د کاره لوېدلې او څه بس جوړې تیارې وې. او دا م ولیده بیا د متون د غونډۍ سره د لاندې هلته تیارې وې. بل ځای بل نوی میدان هوایي، زوړ میدان هوایي، دې ته ورغلو. یو ځای بل ځای خوست د ټانګونو نه د اسلحو نه داسې مال اعمال مجاهدینو ته تسلیم شوی و، څه یې تخریب کړي وې او څه جوړې وې. او هلته موږ هغه عسکر ولیدل چې مجاهدینو په آخر کې چې نه تسلیمېدل هغوی نیولي وو. هغوی هم هلته یو سهار ورغلو چې د عسکري بلاکونو مخې ته راوتلي وو او هلته یې لمر ته کېنولي وو او بیا یې بول او څه کارونه مارونه هم هلته پې کول. نو بیا یې وی چې دا کسان هغه کسان دي چې هغه تر آخره پورې جنګېدلي دي او د دې سره سره هغوی نه وو وژلي، هغوی هم هلته وو او هغوی ته یې وی چې تاسو اقارب او څوک به راشي ضمانت به م وکړه چې بیا به چا خبره بل ولایت او بل ځای ته بلې جبهې د خلقیانو ته به نه ځئ او خپلو کورونو ته به ځئ. او یا نو د هماغه ضمانتونو په نتیجه کې بیا هغوی هم سره خلاص شول او موږ همالته په خوست کې شپې وکولې او خوست هم ولید او خوست فتح شو. دې نه وروسته په افغانستان کې جهاد همدغسې ادامه پیدا کړه او هماغه و چې بیا په یوم کال د هغه میاشتې شروع شوه د حمل فتح فتوحات شروع شول او یو ولایت او بل ولایت په څو ورځو کې افغانستان فتح شو. د افغانستان د فتح کېدلو او دغه قصه او بیا چې ملل متحد د خان هم چې خبره
دې حتی راورسېدله چې نور افغانستان په اصطلاح حکومت د مجاهدینو تاب نه لري، نو بیا بنیان سیوان د افغانستان دپاره د هغه نماینده په حیث باندې چې د مجاهدینو او د حکومت او ترمنځ هغه باید د صلح څه پروګرام په لاره واچوي، لکه څنګه چې خلیلزاد د امریکایي او ناټو په اصطلاح د خان هغه نماینده و د طالبانو سره، د امارت اسلامي طالبانو سره دوحه او قطر کې هلته خبرې کولې او د مصالحې هغه، نو په هغه وخت کې بنیان سیوان هم دغسې کوششونه وکول چې مجاهدین او همدارنګه خلقیان او پرچمیان د کابل د حکومت د ادارې غړي د سره کېنوي، ولې دې ته موقع برابره نه شوه. او انشاءالله د نور قصه به بیا انشاءالله د دوستانو سره بیا شریکه کو او ډېرې عجیبې ورځې عجیبې خاطرې وي. الله تعالی مجاهدینو ته فتح ور په نصیب که. نور خاطرې به انشاءالله بیا در سره وروسته شریکې کو.